په ګل غونډۍ په ګل غونډۍ د یرغه وګړي مې دي ځان جوړاوه سایوسکي نه دا کاهر دا کاهر السلام علیکم کلیوال وانس قدرمنه لیدونکي اورېدونکي که خیر یې نن بیا که خیر یو ولما پیدا کړی دی تاسو به د دې څېرې سره اشنا وئ ځکه چې اول ښې معرفي کول ته بیخي ضرورت نشته ځکه تاسو به دغه اورېدلی وي د څېره هم بلدلی وي دا ولما دی یو هنرمند دی په څنګ کې که خیر بل د دپلمار سره دی د نوم دی یگاهیز گل ده بل نوم ده برزار گل نه مسپیکین گل به سر غلای نه داره بچی وای چې داغه که خیر میک باسی دنه به میک پښتنه کی چې په خپل هنر کې تو څومره پرمختګ کړای ده څومره پرمختګ ته دنیا ته چې څه به وکما کیمه ملکه تلوړي کیمه سندره د زدادي البوم د بازور تر غلای دی نه دایر غلای دا پښتنه به میګ دی نه کی تو سه میک سره پوت شه ان شاء الله چې دا اوس خدا سا اوس دا چې بلبل اوس دا زید په اوس بالکل وړیم پای تو ولای منه شو خنن که خیر خدای ته ته خیر ورکو چې میګ غختنه ومنله اول خو یو گایز بلا تو تا خرا غلاس پیایم ای برزر بلا تو تا خرا غلاس پیایم چې میګ بلا نه مال لازم ډیره مننه خدای دې خیر درکړي چې مونږ ته د وخت راکړو راغلو د قدرمنو دوستانو سره خپل دغه خوشنامه اواز شریک کول خیر سره مننه کومه گایز بلا رو به شما وی پښتنه تا کمی زیاته د سفرینه کړی دي د هنر په برخه کې ولا چې سپینه خبره را باندې کوي وایم چې هیوادونه خو زښ ډیر دي چې در تخایم ډیر وخت نیسي تقریبا 150 هیوادونو ته تللم خو په د هر هیواد کې مې چې کانسرت ورکړی دی هغه زما اواز خلکو اورېدلی دی په ډیرو باندې زوپونه راغلل او اول مقام یې راوړی په هماغه هیواد کې له خیر سره شعر ملک ته لوړي اول مقام دروړی و که خیر حق دا دی ځکه دا اوس ده کاکا دیچ شی مننه کومه چا دا سرته و چې دا البوم که خیر وي نوې سندرې بازور تر وتلي دي دغه کې دا کیسه رښتیا د درویغ دي وتلي دي که هسې خلک درویغ سره دا رښتیا خبره ده البومونه خو ډېر وتلي دي خو یو البوم باندې مې کار کړی چې